د چارو یو شمېر کارپوهان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري الکترونیکي تذکرو کې د هیواد د یو شمېر قومونو یادونه ښه پر ځای او مناسب اقدام ګڼي او د یادې پروسې د لا چټکتیا غوښتنه کوي. پرون د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو وویل د هیواد د شریفو قومونو مشرانو د پرله پسې غوښتنو وروسته د اساسي قانون 4 مادې 3 بند د سترې محکمې د عالي شورا له لوري تفسیر شوه چې د پریکړې پر بنسټ به تر دې وروسته په الکترونیکي تذکره کې د ټولو قومونو نومونه لیکل کیږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پریکړې د جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو غبرګونونه راپارولي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړۍ برخه کې هم د خلکو او قومي متعصبینو یوازې د افغان نوم لیکلو سره مخالفت کوه، خو اوس چې د ټولو قومونو نومونه لیکل کیږي هم دوی اعتراض کوي. دوی وایي د هیڅ قانون له مخې د خلکو د قومي هویت تروړلو اجازه نشته او هر چاته به خپل قوم لیکل کیږي. پرونی افغانیت باندې او چې موږ افغانیت نه منو، رئیس جمهور وته وی چې هر قوم له خپل نوم ولیکي. نو اوس که یو څوک تاجک دی، یو څوک پښتون دی، یو څوک ازبک دی، ترکمن دی، که یو څوک سادات دی، عرب دی، ګوجر دی، چې هغه پښتون او تاجک پر ځان نه تړي، خو هغه خپل قوم حق دی چې خپل نوم پکې ورولېږي. دوی بیا اوس دا خبره هم دا د معلومیږي هم داسې د مور نوم لیکم د پلار نه لیکم، د پلار لیکم د مور نه لیکم. دوی سټیپ بای سټیپ را روان دي. هغه بهانې چې د ملت او د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي، د خپلو نامشروع غوښتنو او د غلاو او د چورواکیو دپاره زمینه مساعدوي. نور د دوی سره د قوم او د وطن څه غم نشته. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور اوس چې بیا دا پروسه ګړندۍ شوه، دښمن پوهیږي چې الکترونیکي تذکرې سره سیاسي جنجالونه حل کیږي، د اکثریت او اقلیت مسله حل کیږي، قومي ټیکهداري کمرنګه کیږي، الکترونیکي حکومتدارۍ ته لار پرانیستل کیږي، شفافیت راځي او د جرایمو په مخنیوي کې دا تذکره لوی نقش لري، ځکه دا ډول اوازې اچوي او مخالفتونه کوي. په الکترونیکي تذکرو کې د قومونو او د هویت په اړه لانجه هغه وخت رامنځته شوه چې کله د افغان کلمه د ملي هویت او د ملت د کلمې په توګه ځای په ځای شوه. خو یو شمېر قومي سوداګرو له همدې سره مخالفت وښود. د حل لاره بیا همدا وه چې لوی قومونو نومونه پکې یاد شول، خو د لوی قومونو نومونه پښتون، تاجک، ازبک، هزاره یادېدل او د وړو قومونو نه یادېدل بیا هم د وړو قومونو د حقوقو د نقص په معنا وه. د نیکه مرغه چې اوسني لیست کې د دوی قومونو نوم مشخص کېدل به د دوی ته خپل حقوق او هویت ورکي. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان، چارواکي او عام افغانان بیا د یادې پریکړې خلاف د سرور دانش درېدنه عجیبه ګڼي او وایي په تذکرو کې د نوموړي دریځ مسلکي نه و، هغه کولی شوه چې دا موضوع په حکومت کې دننه حل کړي. دوی وایي له تېرو 9 کالو راهیسې دا پروسه قومي ټیکهدارانو، یو شمېر سیاسیونو او نورو پردیپالو په دې پلمه وځنډوله چې کله به یې د قوم نوم غوښت او کله به یې افغانیت نه مانه. بالاخره د احوالو د ثبت قانون پاس او د قوم او ملي هویت د درج کولو مشکل حل شو. حکومت په تېرو څو میاشتو کې د تذکرو د ویش په برخه کې بریالي ګامونه واخیستل. اوس دا بهیر په ټول هیواد کې ګړندی شوی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د شمیرو له مخې تر اوسه نږدې 3 میلیونه افغانانو الکترونیکي تذکرې اخیستي او د ویش لړۍ په ښه شکل مخ ته ځي.